د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له کوشتیپی کانال څخه د لیدنې په موخه بلخ ولایت ته سفر وکړ. له یاد کانال څخه د لیدنې پر مهال د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر محترم مولوي نجیب الله حقانی، د کورنۍ چارو وزارت مرستیال محترم محمد ابراهیم صدر، د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال محترم مولوي صدر اعظم، د روغتیا وزارت مرستیال محترم مولوي محمد اسحاق، د افغانستان بانک مرستیال محترم نور احمد آغا، د ننګرهار والی حاجی ګل محمد، د سمنګان والی حاجی عبدالاحد فضلی، د 209 الفت قلی اردو مسئول محترم متی مولوی، د ملي پراختیا شرکت اجرایوي رئیس محترم عبدالرحمن عطاش او ځینو نورو لوړپوړو دولتي چارواکو ملتیا کوله. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له یاد کانال څخه د لیدنې پر مهال وویل: زموږ د دې سفر موخه د کوشتیپی کانال له کاري پرمختګونو څخه لیدنه ده چې الحمدلله چارې د ملي پراختیا شرکت په رهبرۍ او سالم مدیریت له پلان سره سم پر مخ روانې دي. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت کوشتیپی کانال پروژې بشپړېدو ته ژمن دی او خپل ملت ته ډاډ ورکوي چې دا ملي او حیاتي پروژه په هر صورت چې وي په ټاکلي وخت پای ته رسوي. موږ د دې پروژې لپاره 100% کې اطمینان ورکړی دی انشاءالله چې دا پروژه به سرته رسیږي او چې کوم څه نه څه د دې کار کېږي د هغه به انشاءالله موږ پر همکاري او ملاتړ به کوو او سرته به انشاءالله رسو. له کوشتیپی کانال څخه د لیدنې پر مهال د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي د خپلو خبرو پر مهال وویل: د دغه کانال پراختیایي بودیجه په راتلونکي مالي کال کې په نظر کې نیول شوې او دا پروژه به په خپل وخت سرته ورسیږي. برای تکمیل پروژه در بودجه انکشافی سال 1402 هم ما در کابینه و در کمیسیون اقتصادی و اداری و به سطح رهبری حضرت امیرالمؤمنین شیخ هبت الله اخوندزاده صاحب و رئیس الوزراء همه متفقاً بودجه از این در بودجه انکشافی سال آینده در نظر گرفته شده است. انشاءالله این را ما به تکمیل میرسانیم. د کوشتیپی کانال چې په هیواد کې تر ټولو لویه اقتصادي پروژه ده، نږدې یو کال وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري پرانیستل شوه چې اوس یې له نیکمرغه د لومړي فاز کارونه 58% بشپړ شوي. کوشتیپی کانال ټول ټال 285 کیلومتره اوږدوالی، 152 متره عرض او 8.5 متره ژوروالی لري چې د بلخ ولایت له کلدارې ولسوالۍ څخه پیل له جوزجان ولایت څخه په تیریدو د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې پای ته رسیږي. اوس مهال د دغه کانال په لومړي فاز په 120 نقطو کې د شاوخوا 300 شرکتونو له لوري کار روان دی چې ټول ټال یې 4.8 میلیونه متر مکعب کیندنه ترسره شوې ده. په دغه کانال کې 4000 ماشینري او څه باندې 6500 کسان په کار بوخت دي چې په ورځني ډول 720,000 متر مکعب کیندنه کوي. ټاکل شوی چې په 3 مرحلو کې به د یاد کانال چارې د 5 کلونو په موده کې پای ته ورسیږي چې په بشپړېدو سره به یې سلګونه زره هکټاره شاړې ځمکې خړوبې او پر کرنیزو هغو بدلې شي. د دغه کانال په اوږدو کې پر کرنیزو ځمکو سربیره تولیدي او کرنیز فارمونه هم په نظر کې نیول شوي چې د چارو په پیلېدو سره
سره به یې زرګونو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي. د دې ترڅنګ د ملي پراختیا شرکت له لوري د قوشتېپې کانال په 18,000 جریبه ځمکه کې د حیرتان کرنیز کمپلیکس طرحه او ډیزاین هم بشپړ شوي دي. دغه کمپلیکس د بیلابیلو کرنیزو محصولاتو لکه غنمو، جوارو، هنجې، سنځلې، پنبې او داسې نورو حبوباتو د کرنې ظرفیت لري چې د هیواد په ځان بساینه کې مهم رول درلودلی شي. په دې کمپلیکس کې میوه لرونکي ونې لکه پیسته، بادام او انګور هم روزل کیږي. د حیرتان کرنیز کمپلیکس په نوي او عصري ډول طرح شوی دی چې د اوبو لګونې چارې په سطحي، باراني او د څاڅکو په سیستم ترسره کیږي. د قوشتېپې کانال په اوږدو کې په 25,000 جریبه ځمکه کې د صنعتي کمپلیکس طرحه او ډیزاین بشپړ شوي. دا کمپلیکس 100 وړې او منځنۍ فابریکې او همداراز 4 لویې فابریکې لري چې د اوسني عصر ټول عصري او نوي امکانات به ولري. د یادولو وړ ده چې د ملي پراختیا شرکت له لوري د قوشتېپې کانال په څنګ کې د سړک جوړولو چارې هم روانې دي چې لومړني کارونه یې ترسره شوي دي. همدارنګه د کانال د کیندلو ترڅنګ دواړو خواو ته د نیالګیو کینولو پروسه شروع شوې ده. پر دې سربیره د کانال په سربند او د مزار شریف حیرتان ترمنځ پر سړک او ریل پټلۍ په هغه سیمه کې چې کانال تیریږي د پل جوړولو چارې هم پیل شوي دي. در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنا، د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنا، در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنا، در باندې ویاړم د پتمنو